شعیب اختر وایي د سیواک په سر چې څومره ویښته نشته دومره ما سره پیسې دي. د پاکستان د پخواني چټک توپ اچونکي شعیب اختر او د هند د پخواني ټاپ آرډر بیټسمین ویرنډر.سیواک پر یو بل پسې خبرې کړې دي چې د رسنیو سرټکي ګرځېدلې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان پخوانی توپ اچونکی شعیب اختر وایي چې د ویرنډر.سیواک په سر چې څومره ویښته نشته دومره له ما سره پیسې دي. تر دې مخکې د هند پخواني توپ وهونکي ویرنډر.سیواک په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې هغه د شعیب اختر په اړه ویلي دي چې د شعیب اختر ګټې په هند کې دي، نو ځکه هغه د هندۍ لوبډلې پر ضد باندې هیڅ هم نشي ویلی. ویرنډر.سیواک په دغه ویډیو کې وایي چې کله هغه د هندۍ کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبېده نو له شعیب اختر سره به یې ډېرې خبرې نه کېدې، خو اوس یې له نوموړي سره ملګرتیا ده. هغه زیاتوي چې دا د شعیب اختر مجبوري ده چې د هغه د هندۍ کرکټ ملي لوبډلې